سلامونه د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ د کونړ او جلال آباد څخه ډیر بد او د مرګ ژوبلې خبرونه راغلل په ارزګان کې طالبانو د انسان تښتونکو یوه 8 کسیزه ډله نیولې ده بشپړ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت مرکز کې ناڅرګنده وسلوالو 8 تنه په ډزو وژلي دي هلته په روغتون کې یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې تېره شپه 15 جسدونه حوزوي روغتون ته وروړل شوي دي د جلال آباد په شپږمه ناحیه کې په یوه بله جلا پیښه کې د 3 مړو جسدونه موندل شوي دي د سیمې یوه اوسیدونکي ویلي طالبانو دغه مړي روغتون ته لیږدولي دي خو ځایي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي وروستیو کې په دغه ښار کې چاودنې هم شوي دي چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده شا تر اوسه د دغه وژنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی خو د دې ولایت ختیځ کې د داعش وسلواله ډله فعاله ده کونړ کې د هوان د یوې مرمۍ چاودنې 3 ماشومان وژلي او 3 نور ټپیان دي د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې د 3 ماشومانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی د کونړ سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي خو د اسداباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د 3 ټپیانو د وروړلو خبره تایید کړې او د یو ټپي وضعیت یې خطرناک ښودلی د شلتن ولسوالۍ یوه اوسیدونکي شوکت الله ماموند ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل نن سهار د کونړ سیند پر غاړه ماشومانو د هوان یوه ناچاودې مرمۍ چې د مخالفینو لخوا د پخواني حکومت له وخته پاتې وه پیدا کړې او پرې لوبې یې کولې چې پرې چاودېدلې 3 ماشومان یې شهیدان کړي او 3 نور یې ټپیان کړي دي د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښخ شوي ماینونه او نورې ناچاودې وسلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېر قربانیان یې هم ماشومان دي او وروستی خبر مو دا چې طالبانو په ارزګان کې د انسان تښتونکو یوه 8 کسیزه ډله ونیوله په ارزګان کې طالب چارواکي د انسان تښتونکو د یوې 8 کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي د ارزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر کامران اخندزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله یې په دهراود ولسوالۍ کې نیولې ده ښاغلی اخندزاده زیاتوي کومو کسانو چې 2 ورځې وړاندې یې په دهراود ولسوالۍ کې یو کس تښتولی او د دغه کس له کورنۍ څخه یې پیسې غوښتې د خوشحالۍ ځای دی چې د اسلامي امارت د مجاهدینو د ډیرو کوښښونو وروسته هغه راخوشې شو او په تړاو یې ټول کسان ونیول شول اخندزاده زیاته کړه چې له تحقیقاتو وروسته به د سړي تښتونکو دغه ډله رسنیو ته هم ښکاره کړي هغه همدارنګه وویل چې 2 ورځې وړاندې یو ماشوم هم د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره اورېدلي وي د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وختونه